یو نابینا ځوان څنګه کتاب لیکلی؟ د هلمند یو 19 کلن ځوان چې 15 کلنی نابینا سوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړی دی. هغه که څه هم په سترګو څه نه ویني، خو له کمپیوټر، ځیرک تلیفون او ساعت څخه استفاده کوي. دې ځوان له تیرو څو کلونو راهیسې د خپلو زده کړو په مټ یو کتاب لیکلی دی چې غواړي خپل لیکل سوی کتاب ډېر ژر چاپ او تور لوستونکو پورې ورسوي. زه یو نابینا یم، کولی شم چې کمپیوټر د ان وي ډي پروګرام له لارې چې یو غږیز پروګرام دی کمپیوټر استعمال کړم. همدا ډول کولی شم چې زیرک موبایل یا ټچ ټلیفون هم استعمال کړم د سپیک انجي په واسطه. دا کتاب چې دی د امام نبي صلی الله علیه وسلم ته ورکړل شوی معجزو په نامه دی او یو 50 معجزې په دې کې راټولې شوي دي. دا کتاب 115 صفحې دی او دا کتاب چې دی دا مې همدغه پروګرام چې کمپیوټر کوم پروګرام دی د پروګرام په واسطه مې لیکلی. دا کتاب محتوا او دا ډول د دې کتاب کوم اړین څه چې دي هغه ټول ما خپل برابر کړي دي او دا کتاب اوس چاپ ته آماده دی چې چاپ سره له خیر سره. مشکلات به خصوصا بیا په دې برخه چې کله کمپیوټر زوړي نو ته چې کله چې کمپیوټر باندې لیکنه کوي نو هغه چې بیټري چې کار نه کوي، مثلا چارج زمینه نه برابر، نو دا مشکلات به داسې وخت هم راغلی چې لیکنې مې کړي 2-3 سپې لیکنې مې کړي کمپیوټر وروسته ګل شوی هغه به سیف شوی نه. داسې مشکلات خو دا تقریبا 4 میاشتې په دوران کې مې دا کتاب ولیک. دغه ځوان هره ورځ لسګونه زده کوونکو ته د قرآن کریم زده کړه ورکوي او د خپل دې کار سره مینه لري، خو هغه لوړې هیلې لري. که څه هم افغانستان کې نابینایان ډیر دي او ډیری په کور ناست او یا هم د بل تر لاس احتیاج وي، خو مغفر الله د خپل نابینا حالت څخه ناخوش نه بلکې همت یې له لاسه نه دی ورکړی. هغه وایي اوس یې تازه د کانکور ازموین لپاره نوم لیکنه کړې او غواړي د کانکور ازموینه کې بریالی او د خپلې خوښې وړ پوهنځي کې زده کړې وکړي. 15 سپارې حفظ مې کړی دي او اوس مې لا هم حفظ روان دی او د مکتب څخه هم فارغ یم. اوس مې کانکور ثبت نام کړی دی چې نابینانو کانکور امتحان پروسه شروع سي، بیا به له خیر سره کانکور امتحان ورکوم او پلان مې دی چې د خیر سره د شریعت پوهنځي ووایم. غوښتنې مې خپل ځان او خپل دغه کوم کمپیوټر خپل استعداد څخه دا دی چې نور کتابونه هم ولیکم، نور پرمختګ هم وکړم. نو هغه وخت به دا زما خوب، دغه زما ارمان، دغه زما هیله پوره سي چې کله امکانات ښه برابر سي، امکانات ښه پوره سي، لکه مثلا برقي ستونزه هواله سي، هواره سي، د کمپیوټر ستونزې مثلا هواره سي. همدا ډول د یو غږیز کتاب پیدا کول یا مثلا یو چاته ورکول چې دا کتاب راته غږیز که دا ستونزې حل سي، نو بیا ما لپاره د څېړنه کول، کتاب لیکل لا ډېر اسانه سي. د هلمند پوهنتون استاد ډاکټر نور احمد ایمل چې له دې هلمندي ځوان سره یې لیدلي او د هغه کتاب یې د سمون په موخه لوستی دی، افغانستان غږ راډیو ته وویل هغه د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم ټولې معجزې په لیکل سوي بڼه راټولې کړي او غواړي دغه کتاب چاپ کړي. د وویل دا هلمند کې لومړنی نابینا ځوان دی چې د بریل لیک دود له زده کولو سره سم یې اوس کمپیوټر هم زده کړی او په پرمختللې ټکنالوژۍ کې خپلې ستونزې حل کوي. مغفر الله په سترګو هیڅ هم نه ویني، اما دی په کمپیوټر باندې پوهیږي، په کمپیوټر باندې لیکل کولی شي او د کمپیوټر په ډېرو سیسټمونو باندې دی بلد دی. مثلا په کمپیوټر باندې لیکل د کیبورډ سره د ګوتو عیارېدل دا ډېر مهم وراته او جالب وراته او ترڅنګ د فلش څخه دی خپل د یو فلش څخه بل فلش ته د کمپیوټر ته مواد انتقالولی شي او فقط فایل نوم به ورته اخلي چې دا په کوم توري شروع دی هغه توري دی په سرچ بټن باندې وي پیدا کړي له خپل فلش څخه کمپیوټر ته کاپي کولی شي او په وورډ باندې د لیکل کولی شي. که څه هم په افغانستان کې د نابینایانو د کره شمېر په اړه کره شمېرې نشته، خو ملګرو ملتونو سازمان په 2014 کال کې په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې له 400,000 څخه زیات کسان نابینا او شاوخوا 1.5 میلیون بصري یا د نه اورېدو ستونزه لري. افغانستان په 2012 کال کې د نابینایانو له نړیوال کنونسیون سره یوځای شو. دغه کنونسیون مکلف دی هغو کسانو ته چې د لیدلو ستونزه لري د روغتیا او زده کړو په برخه کې ملاتړ وکړي.